په دغه مرسته کې 50 کیلو اوړه، 21 کیلو وریجې او 15 لیتره غوړي شامل دي چې نن ورځ په 150 اړمنه او بېوزله کورنیو وویشل شوه. په سویل ختیځ زون کې د بیات خیریه بنسټ مسؤل د دغه مرستې د ویش پر مهال ویل چې دغه کورنۍ له وړاندې د بېلابېلو بنسټونو له لوري دوی ته ور په ګوته شوي وي. نن مو د پکتیکا ولایت د بېوزلو خلکو سره د اړمنو خلکو سره چې لیسې پخوا ترتیب شوی و د خوراکي توکو لکه اوړه، وریجې، غوړیو مرسته ترسره کړه چې د ویش لړۍ تاسو ګورئ چې اوس جریان لري. په ورته مهال د یادو مرستو ترلاسه کوونکي وایي که څه هم دغه مرسته ورته بسنه نه کوي، خو د کار او روزګار د نشتون له امله یې ورځنی ژوند په دغه ډول مرستو روان دی. موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر راغلي یو چې له موږ سره یې مرسته وکړه او موږ خوشحاله یو چې د همیشه دپاره دغسې مرسته راسره د بیات مؤسسې له طرفه چې کومې مرستې له بېوزلو سره کېږي مننه ترېنه کوو او له موږ سره یې مرستې وکړو. په آینده کې هم موږ غواړو چې دوی له موږ سره مرستې وکړي او د غریبانو سره مرستې وکړي. د پکتیکا مرستیال والي د بیات خیریه بنسټ له مسؤلینو مننه وکړه او په نورو مرستندویو بنسټونو یې هم غږ وکړ چې د ژمي په دې سختو ورځو کې دي د پکتیکا د غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. نو غواړو له ټولو خیریه بنسټونو نه چې هغه پکتیکا ولایت ته څومره زر کېدلی سي د ولس ته او د کړېدلي او ځورېدلي ولس ته خپل مرستې راولېږي او دلته کومکونه راولېږي او هغوی ته خپل کومکونه په صحیح طریقه باندې او په صحیح ترتیب باندې ورته ورسیږي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل دی چې د بیات خیریه بنسټ له لوري په پکتیکا کې په اړمنو کورنیو د خوراکي توکو مرسته ویشل کیږي.